د دغه شورا ویاند فریدون خزون رسنیو ته وویل چې په مرستیالانو کې یوه ښځه او 15 نارینه او په مشرتابه شورا کې یو شمېر جهادي مشران او د ده په خبره مطرحې با نفوذه سیاسي څېرې شاملې دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د ملي مصالحې د مشرتابه شورا د غړو نوملړ وروستی شوی دی. د دغې شورا ویاند فریدون خزون د شنبې په ورځ خبري رسنیو ته ویل چې ممکن دغه تشکیلات نن یا سبا اعلان شي. دغه راز ښاغلی خوځون وایي د سیاسي هوکړې له مخې به د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي. دا چې په دغه تشکیلاتو کې څوک شامل دي ښاغلی خوځون یې په اړه جزئیات ورنه کړل، خو زیاته یې کړه چې د شورا د تشکیلاتو په غړو کې د ټولنې د بېلابېلو اقشارو استازي شامل دي، خو په ملي مصالحې عالي شورا کې یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې خپور شي خبري رسنیو ته وویل چې د دغې شورا په مرستیالانو کې له بابر فرهمند او اسدالله سعادتي سربیره د عزیز الله دین محمد، عبدالاسلام رحیمي، مولوي عطاالله رحمان سلیم او یوې ښځې نومونه هم شامل دي چې د ښځینه مرستیال د نوم په اړه یې بېخبري وښوده. سرچینه زیاتوي چې د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابه په تشکیل کې د مخکني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر جهادي مشران، مطرح سیاسي څېرې او بانفوذه کسان شامل دي چې شمېر یې 44 ته رسیږي، خو د شورا د عمومي مجمع شمېر بیا له 100 تنو اوړي. د افغانستان د سولې او ملي یووالي شورا رئیس ګل رحمان قاضي وایي چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې دا یو ښه اقدام ګڼي. هغه زیاتوي دا ښه اواز یا چانس دی او ښه فرصت دی. شورا باید په بین الافغاني خبرو کې په کلکه له ملي دریځ دفاع وکړي، داسې تصمیم ونیسي چې په ملي ګټو ولاړ وي. افغانان باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. د روان لمریز کال د غویي په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د ټاکنیز سیال عبدالله ترمنځ د ټاکنو د نتایجو په اړه له ژور اختلاف وروسته سیاسي هوکړه وشوه چې په هوکړه کې د ملي مصالحې عالي شورا مشري عبدالله ته وسپارل شوه. په هوکړه کې ټینګار شوی و چې د دولت عالي شورا به هم رامنځته کیږي، خو د ملي مصالحې عالي شورا ویاند وایي چې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی.